رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. سورة البقرة اول سپارہ 28 نمبر آیات کریمہ درس تے اتیشتم. کیف تکفرون سرنگی انکار کوي تاسو، سرنگی انکار کوي تاسو بالله دا اللہ پاکنا، سرنگی انکار کوي تاسو دا اللہ پاکنا، سرنگی انکار کوي تاسو دا اللہ پاکنا. وکنتم امواتا او ویتاسو نش، وکنتم او ویتاسو امواتا نش مڑو. فاحیاکم نو بس جوان دکڑے اللہ پاک تاسو، پس پیدا کڑے اللہ پاک تاسو. ثم بیا یمیتکم مڑکی با اللہ پاک تاسو لرا، بیا بمڑکی اللہ پاک تاسو لرا. ثم یحییکم بیا بجوندکی اللہ پاک تاسو لرا. ثم الیہ ترجعون بیا خاص دی اللہ پاک تبا تاسو واپس شے، بیا خاص دی اللہ تبا تاسو اگرزول شے. دی آیات کریمہ کی اللہ رب العزت یو خپل نعمت ذکر کئی، اغداد چی انسانا تولی دا اللہ رب العزت نمانی، حالان کے تقبل ځان ته سوچو کا ستا نوم نشان نو. سل کال مخکې اړو چا دا وینا چې ګنې پلانی زوی د پلانی دام ګنې به دنیا ته راځي، مردم شماری چې کېدا نو ستاسو په کور کې ستا نوم ګور اړو لیکلی نو، ځکه ستا نوم نشان نو. اللہ پاک وی گورا تماشت کڑی، تمی دنیا تراؤستے پیدا مکڑی. نو طول عمر با دنیا کی نہیں، دا دنیا ہو امتحان گادا محنت گادا دے دے کے بت قبر آخرت کا تیاری کے. ثم یمیتکم بیا با اللہ پاک تاسو مڑکی مرگ برازی، بیا با تپروت قبر کی بیا به حشر راځي. ثم یحییکم ثم الیه ترجعون میدان حشر کې با ما او تاسو ټول الله رب العزت ته مخامخ ادریګو. نو الله پاک به د هر چانا یو پنځه تپوس کوي، پرچا اوټ شوی دا د قبر پرچم اوټ تا آگے کی درې تپوس دی، من ربکا ما دینکا من نبیکا. او د حشر پارچم اوټ شوی دا ستپوسونه بدای چې وای عمر دې څنګه تیر کړو، وای ځواني دې څنګه تیر کړو، وای مال دې څنګه ګټلو، وای مال دې څنګه لګولیو. او ماذا عمل بما علم پخپل معلومات باندې دې عمل سمرا کړو.
الله پاک ته ما او تاسو پټولو پارچو کې په خو نمبر او پاس کی یو د دنیا پاس کې دلو پیر کې دلی ماشوم سونه خوشاله چې رزلټ آوټ شي ادیرا پمنډي او کپ وینا می اغستی نو ماسیو په پوتم خې منډي وای ماما او کاکا تم وی چې کاکا جی تا ګور مانړو تاسو نکو زما ډیم سي دی اړونه کتلا بچی تاسو نم ما پټولو کې 100/100 نمبر اغستی تر عالم انعام راکا یو زمنګ د دې امتحانات او پاس کې دلو ډیم سے خودلی یو چې مونږ او تاسو په دې آیت کریمه کې سوچ کو عمل پیو کو نو میدان حشر کې چې مونږ ته ډیم سي ملاو شي اپاغه کې د تلاوت او د مونږ او د هر عمل ان شاء الله 100/100 نمبرې نو تبه ماما او کاکا او پپو ماسی پسې ګرځې ها مقرؤ کتابیا انی ظننت انی ملاق حسابیا ماما کاکا پپو ماسی زما دا ډیمسیو ګوره ځ الله پاک په خو نمبر باندې پاس کړم او دا ځکه الله پاک په خو نمبر پاس کړم چې زما یقینو چې داسې بکیږي نو آیات کریمه کې موږ له وارننګ دی ترغیب دی کیف تکفرون بالله مکه سره ربط او تعلق داده یا ایها الناس عبدوا اے د دنیا خلقو که هر سو کې که هر ځکه د یو الله عبادت کوي اوس وی ګور عجیب دی الله پاک وتوی زما عبادت کوي او دید الله پاک عبادت نکي دا لا څنګه خلق ته کیف تکفرون بالله ولا څنګه خلق تاسو انکار کوي تاسو د الله نه کیف تکفرون سرنګ انکار کوي تاسو خلقا بالله د الله پاک د وجود نه یومانا کیف تکفرون بالله سرنگی عجیب خلق تاسو اے دهریانو کمونستو تاسو انکار کوي د الله د وجودنا په مقدس مکه داسې خلق وو شتا چاغي وی بس صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں تمام ہوتی ہے داغی دا یو نظریه دا چاغي وی سشتنا انسو بس خدا ټول نظام په خپل پیدا شوی دی په خپل چلیږي او سوقي پندوسو سوقي ګولوا بس گیس پکې جمع شو او ټس شو اسمان او نور اس په مې برلاړو کړمار ښکته راغی کیف تکفرون بالله عجیب سرنګ انکار کوي تاسو د الله پاک د وجود نه تعالی خدا الله د وجود نه انکار نو پکار عجیب زم معنا کیف تکفرون بالله سرنګ تاسو انکار کوي د الله پاک د یووالنا تګور عجیب الله سره شرک د الله یووالن منی کیف تکفرون بالله سرنګ انکار کوي تاسو د الله پاک د یووالنا او درې عام معنا ده کیف تکفرون بالله سرنګ انکار کوي تاسو د الله پاک د نعمتونو اے انسان خاص کر مومنا مسلمانا تعالی خو پکارو چې الله ته د پسیجه کې دا یو سو کال تیر کړی وي چې یا الله ستاسو لاک شکر دې شکر په ایمان شکر په اسلام شکر په قران او شکر په نبی آخر الزمان کیف تکفرون بالله سرنګ انکار کوي تاسو د الله پاک د نعمتونو دې ته سوچ کوا چې الله چرته زو او چرته د کلمې طیبه خپل نعمت چې لا اله الا الله محمد رسول الله کیف تکفرون بالله عجیب سرنګ انکار کوي تاسو د الله پاک د نعمتونو او دې ته چې انسان سوچ کوي
د الله سره تعلق جوړيږي، یقین مضبوطيږي او د کې عاجزي پیدا کیږي چې دی وی چې زه خو هیڅ قابل نه وم، نه ما درخواست لیکلې ده، نه می مینت او زاری کړې ده، نه می سخوالا وینت وې کړې ده، او الله د مسلمان په کور کې پیدا کړم، خپل د ایمان دولت نصیب کړې ده او داغي د پار لګیایم. وکنتم امواتا، الله وی ګور تاسو نشوي، مونږ کې د هر یو سل کاله مخکې اړو د چا نوم نشان نو. وکنتم امواتا، الله وی ته نشوي، نش ستاړو نوم نشان نو، وجود دې نو، بلکې هر یو انسان مخکې پوخا دنور پرناګانو کې، دنور پشعاګانو کې، د سپوږمۍ پرناګانو کې، د باران پساسکو کې، د ځمکې په ذراتو کې خور اور دې پروتو. هر انسان سړی زنانا مونږ ټول په دې ذراتو کې مونږ تس نس پراتو. بیا د خوراک شکل تراوی، غنمو شکل تا، خټکو شکل تا، داسې سبزو شکل تا. اغینا الله رب العزت د خوراک نوینا د ویننا الله رب العزت ساس کې او بیا پاغي باندې الله خپل قدرت شروع کی. الله اکبر. الله وی تک تور دم دے دوبو د پاسا دوبونا شکل انسانی الله وی من شروع کو. سلوی خرجی تیری شي حالت بدل شي، سلوی خرجی تیری شي بیا حالت بدل شي. بیا الله پاک فرمای الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهدیناه النجدین. انسان سوچ کوا چرته ساس کې او چرته دومره خپل غوګونه، دومره خپل سترګې، دومره خپل شونډې، دومره خپل لاسونه. یا ایها الانسان ما غرك بربك الكریم الذي خلقك فسواك فعدلك. اے انسان ته ولید الله پاک فرمان برداری نکې، ته د الله د نعمتونو شکریا نه ادا کې. وګور الله پاک د سنا څنګه پیدا کړي. په مقدس مکه داسې انجینیر نشتا چې هغه په تک تور تم کې سشي جوړ کی. په مقدس مکه داسې انجینیر نشتا چې هغه د اوبو د پاسا د اوبونه سشي جوړ کی. الله رب العزت په تک تور تم کې، تک تور تم د تیار ده او د اوبو د پاسا د اوبونه شکل انسانی جوړ کی. بیا دنیا تراشی خړپوسی کوي، بیا سټپ بای سټپ الله پاک ځوان کی. نو نکسه په الخلق بیا ملا ټونټی شي، ګیره سپین شي، د سترګو نظر کمزوري شي، د غوږونو اوریدل کمزوري شي، ابس رورو قبر ته رواني. وکنتم امواتا، الله وی تاسو نشوي، نش څنګه نشو؟ هل اتا علی الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. الله وی دې ته سوچ کوا، یقینا راغله دې په انسان باندې یو وخت زمانی داسې چې داړو چا نوم نشان ناغستو. مردم شماره کی ستانو میں پر رجسٹر کی نه لیکو چې غنه دې پور کې پلانیم دې. وکنتم امواتا و تاسو نش. نو فاحیاکم، الله وی تاسو می پیدا کړې است میکړې. نو چې کله دې ته سړی سوچ کی چې ګور الله رب العزت زد سنا او څنګه پیدا کړې ما. سورۃ 3 کې فرمایي لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم. البتہ تحقیق یقینا موږ دا انسان په یو ډېر ښکلی مزیدار شکل کې پیدا کړی دی. انسان سوچ کوه کنه، نور زناورو ته وګوره، تر دې نور سپوږمۍ ته وګوره، ستورو ته وګوره، کړمان ته وګوره، دام د الله مخلوق دی. اوس الله رب العزت ته پتا وینو چې یا الله پاک ما انسان پیدا کړی. الله انسان پیدا کړی، به مسلمان پیدا کړی، د کلمې دولت درته نصیب کړی. هغه یو وزیرو نوې بیگم صاحب سره غب شپ لګو، عیسی بن موسی نومو.
نو په خبرو کې ورته وی انت طالق ثلاثا ان لم تكوني احسن من القمر ورته وی ته داسې کچره ته نعوذ بالله چې نعوذ بالله کچره ته د سپوږمۍ نه خپل نه نو ته داسې کته توجه سره وورو دا باندې ټکی نه دي دا استعمالوي ما ځکه انسان دی دا کته غب شپ کې وې سلاسن جدهن جد وحذلهن جد یو درې ټکی داسې دي چې هغه په غب شپ کې وې نو حقیقت ته او بیبي دا اول پکې ضرور نه دي کته دوبه کې سعودي کې ارټ کې پټي کې او تا نه بیبي اړو خبروم نه ده خو چې تا په جبه باندې دا بدرنګ ټکی وې نو دا واقعیا شو تر دې کې چا نشه کړی کنه او دې نشي په نشه کې وې نو هم واقعیا شو ځکه دا نشه د خپل ذاتی پیل نه به کوله کنه چا په زور چې نشه کوا نو خدای تعالی گواهان مواهان اباظ وی ما په غصه کې ویل نو علماء کرام متوی چې په مینا کې خلک بیا نکاح تړي غصه کې دا واقعیا کې نو که غصه کې دی ویډیو که په غب شپ کې دی ویډیو که په خندا کې هر حال کې دغه ټکی واقعیا کې نو لنډه دا چې هغه خدته نه پلار کړلا چې دا تعالی سوبې د سپومې نه لاسو خپل کې دي شي دی غریب ټول شپه په وی خطر کړه سحر چې کله صدر هاوس تراغه نو هغه بادشاہ ابو منصور ته تپوس کی چې ولې وزیر سیب ته خپای چې بادشاہ قربان بیګا تک شان خبر شوی دا نو وته وی ښا علماء کرام چې روغتو هغه ټول وته وی دي که حسن کیږي امام محمد رحمت الله علیه ناستو هغه ته جو قربان طلاق نه دی واقع شوی ولې وی دا وته وی دي کته د سپومې نه خپلنې نو بیا بداسه نو انسان صرف دانا هر انسان دا په حسن او خلا باندې الله رب العزت سلور قسمون خوري والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم او پس پومه باندې خو یو خوري معلومه شو چې انسان د سپومینم ډیر زیات حسین او جمیل دی او چې کله ایمانداری او چې په دین نو بیا خو اسفل السافلین الله پاک فرمایي مدد الله فرمایي کیف تکفرون بالله ګور څنګه تاسو انکار کوئ د الله د نعمتونو وکنتم امواتا و تاسو نش تاسو مړوي فاحیاکم الله وی ژوند میکړه پیدا میکړه ثم یمیتکم بیا بمړکی الله پاک تاسو لرا دا اوس چې مونږ مړکیګو او سر صدو تزو ثم یمیتکم بیا بمړکی الله پاک تاسو لرا ټکی واړه دي ټول ژوند دی را لپکران غاړلې دي امون پښتو کې متل کوي سمندر کوزه کې بند کړل دي ثم او دې ثم کې دا ټول وخت پیت کال دی او یا کال دی ثم یمیتکم بیا الله پاک مړکی تاسو لرا ثم یحییکم بیا الله پاک ژوند کوي تاسو لرا او چې کله دا سړی ته مخې ته نو بدته نیکه کول آسان دي ادبدون او تبچ کېدل آسان دي حدیث شریف کې راځي اکثروا ذکر هادم اللذات تاسو هغه سیس ډیر یادوي چې هغه لذتونه ختمي جو قربان سسه دي وی الموت دا مرګ ډیر یادوا خاص کر د کېدو وخت کې لکه دا خوب چې دی نو دا مشابه دي د مرګ سره د دې وجه نه چې موږ را پاسو نو موږ وایو الحمدلله الذي احیانا بعدما اماتنا پس د اماتنا د مرګ نه دا خوب د مرګ پشان دی نو چې یو سړی ود کیږي او د لپون تک یو 15 منټه دا مراقبه کوي چې یار ما باندې بزن کدن راځي او بیا به چې کلمه نصیب کیږي او کنا او بیا چې کله روح اوزي نو چې په حالت کې بوزي چې فرشتي برابر باندې سلامونه وي اګه نه پدرت او بل بیرانو باسي یضربون وجوههم وادبارهم بیا چې روح اوزي نو بیا براله زنه وتړي
ادخ په کټه ګوتی به وتړي او بیا نعوذ بالله د لامبلو سلسله وي او بیا د جنازې خبره وي بیا به قبر کې کیدی او خور برا باندې انبار شي بیا به زما فرشتي وي او تک تور تم وي او تاسو پکې چې مر ربک ما دینک من نبیک نو چې زب جوابونه سم ورکوم چې دله مې تیارې وکړو کنه نو چې کله دا مخې ته نو سړی بدن سره دا حساب کتاب کوي چې به ایمانم څومره نه ښه اعمال وکړو اسوره مې بد وکړو نو چې ښه اعمال مې وکړو په هغې خو به شکر ادا کړي یاره بد اعمال مې وکړو د مرګ پته نه لګي اسنه د شپې مرګ راشي نو په هغې به الله پاک ته وجاړي الله پاک مهربان ذات چې ګناهونو په ځای بوله نیکۍ ولیکي ثم یحییکم بیا به الله پاک ژوندي کوي تاسو لره نو چې ژوندیم کی نو ثم الیه ترجعون بیا خاص دی الله تا دا الیه مخک راوړه یعنی څوک پټې دی نشي تختې دی نشي هر څوک به الله سره ملاقات کی او ستا او د الله په میانس کې حدیث شریف کې راځي څوک ترجمان بم نه الله پاک بدر توی پلانې میاشوا پلانې ورځوا پلانې ټیمو تا دا پلانې ګناه کړی دی نو د انکار په پکې سپاتی نینو حدیث شریف کې راځي یو سړی ته بوای تو ګورا ننن مې رجسٹر به وته وړولې ننن مې یو کمسل غریب چې هغه ته ګورنو نظر به اخلاصيږي او رجسٹر به نه خلاصيږي دومره وګدي رجسٹر به هغه خپل ګناهونه به بالکل په سکرین شي هغه میاشتې ورځې زه ارسبو تخکاری لکه څنګه چې دی موبایل او کمپیوټرو کې خپل ډیټا ریسیو کړي او تا ویډیو غږیږي راغړي دک شان بغړیږي ویني به نو الله پاک بوتي بندا ستانه او تپوس کو فرشتو کو پکې څه کمی زیاتې نه کړي چې پتا باندې ظلم کړي هغه سي رضانه د سره لیکلي نه یا الله پاک فرشتو ټیک ټیک لیکلي ها ته اقرار کې چې دا تا کړی دي او دې بالکل اقرار کوما دی غریب بوي چې الله پاک ما باندې اقرار وکړو الله پاک ته قسم پتاوا دا خو زه په ناکام کیږم اوس پګنه پرسته اعلان وکړي چې پلانې وې د پلانې ناکام شه پدا سه ناکامې چې بیا بچره چره خادر وزن مومي الله پاک بوتي خپکیږم ستایو نیکی مونږ سره شتا دی بڑے کې چې دا ننن مې رجسٹر دی او سره نخکاری د دې په بدله کې به یو نیکی څه چلو کی پرچی بوله چابړی ته ورځي چې درس شي نه نیکوا چابړې به درون شي دا لاس شو وړه پرچی و ډېر کارو پکې دا تا یو پیر ویلو چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله حدیث شریف کې دا سره راځي دا ستاسو کلمات طیبه او موثره الله رب العزت زما استادو د تلیا چاپړې د نیکو درون کی عزت من او ګوره توجه سره وره دومره درون دومره پلان حدیث شریف کې راځي کدا ټول کائنات او مخلوقات د اسمانونو ازمو کې ارس پکې کی خودي شنو را بشي پکې اوس دغه چاپړې بدرنیږي پسو ډکیږي په پسو حدیث شریف کې راځي کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن ثقیلتانی فی المیزان خفیفتانی علی اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم کلمتانی دو کلمی دی حبیبتانی الی الرحمن اللہ تڈیری خوگی دی ثقیلتانی فی المیزان پتلبان دی ڈیری زیادی درنی دی خفیفتانی علی اللسان پجب باندې ویلو کې ډېر آسانی دي محبوب اول فضیلت ذکر کو چې ستا شوق پیدا شي جو قربان چې سدي چې الله تقوی دي پتل باندې درنی دي پجب باندې آسانی دي وی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او حدیث شریف کې راځي پدې تل کې باول ستلی دې تل کې به انسان لاول ستلی وی دا چې کوم انسان خپل مور او پلار بیبي بچو لپاره غټي کنه اپاغي لګي
دا خرچه نه ده په دې خپل بیبي او بچو چې دا کومه خرچه کې دا خرچه بدر له اول تلی او چې اخلاص سره د دې وجه نه بهترین خیرات لوی صدقه ده چې یو سړی په خپل کور والو باندې خرچه کوي په دې الله ډېر خوشالي نو چې کله دا عقیده او یقیني چې ثم الیه ترجعون پټې دې نشو خلاصې دې نشو رکې دې نشو او چې زو نو د الله دربار لب ورزو الله پاک ته اول زما او بیا تاسو په دې خبرو یقین نصیب کړي بیا وګورئ کیف تکفرون بالله سرنګ انکار کوي تاسو د الله پاک د نعمتونو نه وکنتم امواتا او حال دار چې تاسو ونش فاحیاکم نو الله پاک ژوند کړي ثم یمیتکم بیا الله تاسو مړ کړي ثم یحییکم بیا الله پاک تاسو ژوند کړي ثم بیا الیه خاص دی الله پاک تا ترجعون ورغرزول شیطاسو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا الله مقول لك كل منا محبت تعلق ورضا نصيبك ده محبوب سر منا محبت تعلق ورضا نصيبك يا الله ده مقول طول گناهونه معاف کی يا الله ده مقول طول گناهونه پنی کو باندې بدل کی يا الله پاک سونه مسلمانان نارینه او زنانو پات شي خاص کر زمون دی محله او چمگاون کې یا الله د ټولو قبرونو د نور نه ډک کې یا الله پاک د ټولو درجات بلند کې یا الله د ټولو قبرونو جنت باغچونه باغچې وګرځي یا الله ټول د عذاب قبر نه وساتي یا الله قبرونه جهنم د کندو نه کندې مګرځي یا الله پاک د قران مجید په برکت زمونږ د محله او چمگاون کې خاص کر او نور عام مسلمانان چې څونه بیماران دي د نیکو اعمالو دین د خدمت لپاره او صحت کامله عاجله نصیب کړي یا الله پاک زمونږ بچی دیندار کړي دسترګو احوال وګرځي زمونږ د مرګ نه پس زمونږ د پارست کې جاری وګرځي آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین